د ننګرهار پوهنې ریاست وایي په تېره یوه اونۍ کې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو په ښوونیزو بنسټونو کې له پاکستان څخه راغلو شاوخوا 910 تنو کډوالو ماشومانو نوملیکنه کړې ده. د هیواد ښوونځیو ته د درسي کتابونو د ویش لړۍ په دوام. د خوست ولایت د ښوونځیو پر زده کوونکو د کتابونو د ویش لړۍ هم د یو له مراسمو په ترڅ کې پیل شوه. د پوهنې وزارت د تشکیلاتو ریاست روزونکو د کندوز ولایت پوهنې ریاست د مدیرانو او کارکونکو لپاره د یاد ولایت د پوهنې رئیس په حضور کې د وړتیاو لوړونې 3 ورځنی ورکشاپ جوړ کړ. نورستان او کونړ ولایتونو د ښوونځیو پر زده کوونکو د درسي کتابونو د ویش لړۍ د یو له مراسمو په ترڅ کې پیل شوه. د غزنی ولایت په رشیدان ولسوالۍ کې د بي بي خدیجه الکبرا ښوونځي بیا رغونې چارې پای ته ورسېدې. د پوهنې وزارت د معلوماتو او احصایې رئیس مولوي بسم الله نعماني په داسې حال کې چې د بلخ ولایت پوهنې رئیس الحاج مولوي عبدالجلیل شهید خیل یې ملتیا کوله، د یاد ولایت نهر شاهي ولسوالۍ د پوهنې امریت له احصایوي سیمینار څخه لیدنه وکړه. د هرات ولایت پوهنې رئیس مولوي رحمت الله جابر د یاد ولایت د ځینو خیریه بنسټونو له مسؤلینو سره وکتل. د یو مرستندویه خیریه بنسټ په مالي مرسته د سیمه ییزو ټولګیو 490 تنه زده کوونکي فارغ او د خپلو زده کړو د دوام په موخه د سرپل ولایت پوهنې ریاست ته وروپېژندل شول. د لغمان ولایت پوهنې ریاست له پاکستان څخه د 500 راستنو شویو کډوالو زده کوونکو څخه د سویې د تثبیت ازموینه واخیسته.